وروسته له دې چې د اسلامي امارت زعیم رهبر د فرمان په صادرګېدو سره د مالیاتو د معافیت په تړاو دی په دغه ولایت کې سلګونه خلک پانګونې ته وهڅول. د پروان اوسیدونکو او کسبګرو د دغه فرمان په صادرګېدو سره خوښي وښوده او د بیو په ټیټوالي اقتصادي پرمختګ او کاروبار په پراختیا کې اړین وګاڼه. در اواخر که فرمان امیر صاحب صادر شد که بسیار به نفع مردم، به نفع پیشاوران است. انشاءالله که سر کاربار پیشاوران خیلی تاثیر مثبت داره. نرخ‌ها شاید علاج نداره که نرخ‌ها یک کمکی کاهش پیدا میکنه. اگر مالیات بدم مالیات ما شخصی از جیبم نمیتونم سر مال خود مندازم قیمت سودا میکنم. امروز که مالیات معاف شد الحمدلله شکر ما ارزان به مردم ارزان میسازم. په ورته وخت کې د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو له سوداګرو او هټیوالو وغوښتل چې د دغه فرمان سره سم دوی د هم د اولیه توکو او سوداګریزې راکړه ورکړه کې د بیو ټیټوالي ته پام وکړي. سابق اگر یک سر بوره را 500 سر ما بی میکرد میگفتم چرا بی داری؟ میگم والا مالیات ضعف است. مالیات کرای دکان بلندر. امروزی است که ایزر مالیات امارت اسلامی پایان کرده همه جنس هم ایزر ارزان شود. تشکری زیاد میکنیم از رهبر امارت اسلامی افغانستان که دکاندارا را معاف کرد از مالیات. دیگه خواستم از دکاندارایی است که وقتی که معاف شدن سودای خود ارزان بفروشند. روزگار مردم خوب نیست، مناسب نیست. بلخوا مسئولین وایي هڅه کوي چې د بیو له لوړوالي او په دغه برخه کې کسبګرو ته لا اسانتیاوې برابرې کړي. پلان و برنامه ما در آینده همی است که ما بازار را تحت کنترل داشته باشیم و از فرار مالیاتی هم جلوگیری بکنیم و در کنترل نرخ نوا هم برای ما بسیار کمک میکنه تا اینکه دکاندار بعد از این به بهانه نمیمونه که گویا مالیات بلند است و یا از طرف مصرفیت ما زیر فشار هستیم. بنابراین ما میتونیم بازار هم نرخ را به طور خوب و دقیق و درست کنترل بکنیم. د یادونې وړ دی د دغه فرمان پر اساس هغه اصناف چې په کال کې له 2 میلیونو افغانیو څخه ښکته خرڅلاو ولري مالیات ترې نه اخیستل کیږي او چې له 2 میلیونو نه بره وي له 0.5 سلنې نه 0.3 سلنې ته ټیټوالی پیدا کړی.